السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. د باران له امله لغوه شوه خو افغانستان ته یې ګټه ورسېدل. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا سره د 500 اوریزه لوبلړۍ دویمه لوبه د باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې دواړو لوبډلو ته 5 نمرې ورکړل شوې. دا لوبه د 500 اوریزه لوبلړۍ دویمه لوبه وه چې د سریلانکا په کوربتوب په پالیکلي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. د دې لوبې په پیل کې افغان لوبډلې د لوبې ټاس وګټي او په خپله یې د توپخنې پرېکړه وکړه. افغانستان د لوبې په 48.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 228 منډې وکړې چې دا په 500 اوریزه لوبه کې او په پالیکلي کرکټ لوبغالي کې ډېر کم هدف دی. د دې هدف څخه دفاع کول هم ډېر مشکل کار و. خو دا لوبه د باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې افغانستان ته هم ګټه وکړه. 15 نمرې په مفته کې ورکړل شوې. که نه سریلانکا په اسانۍ سره دغه لوبه ګټلی شوه. خو که د سریلانکا بیټینګ ته وکتل سي د دوی سره هم ډېر زبردسته بیټسمینان شته. په تېره لوبه کې هم نیسانکا 50 ترسره کړې وه او ورسره حسرنګا هم 50 ترسره کړې وه چې په هغه لوبه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي او ګلبدین نایب ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړی و چې افغانستان هدف هم لوړ و. په بالینګ سره هم لوبه وګټل. که د سریلانکا بالینګ ته وکتل سي د سریلانکا لپاره نن سپینرانو ډېر ښه بالینګ ترسره کړی چې د افغانستان وکټ یې په مهم وخت کې واخیستلې. خو د افغانستان سره هم 3 ټاپ سپینران و، محمد نبي، مجيب رحمان او راشد خان، چې دوی هم کولای شو چې د سریلانکا پر وړاندې ښه بالینګ ترسره کړي او وکټ یې واخلي. د افغانستان لپاره نن رحمان الله ګربز ډېر زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړه. په 83 بالونو باندې 8 منډې وکړې، 4 څلوریزې او 4 شپږیزې یې ووهلې. ابراهیم زدران بیا نن نه وچلېدی، یوازې 10 منډې وکړې. رحمت شاه هم نن 50 ترسره کړه. په 88 بالونو باندې 50 منډې وکړې، 7 څلوریزې یې ووهلې. کپتان حشمت الله شهیدي هم په 45 توپونو باندې 28 منډې وکړې چې په ډېر مهم وخت کې دی ران آوټ شو. نجیب او ګلبدین نایب شپږ منډې وکړې او محمد نبي بیا په وروستۍ کې 41 منډې وکړې، 2 شپږیزې او 2 څلوریزې یې ووهلې. راشد خان بیا 3 منډې وکړې، فضل حق فاروقي 2 او یمین احمدزي 1 منډه وکړه. د سریلانکا لپاره راجتا په 9 اورونو کې 2 میډن ترسره کړه، 11 منډې ورکړې، 3 مهمې وکټې واخیستې. ټکشانا بیا په 10 اورونو کې 1 میډن ترسره کړي، 49 منډې ورکړې، 2 وکټې واخیستې. کومارا په 4.2 اورونو کې 50 منډې ورکړې، 2 وکټې واخیستې. اسرنګا په 10 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 1 وکټې واخیسته. او ډي سلوا په 10 اورونو کې 20 منډې ورکړې، 1 وکټې واخیسته. د 290 منډو هدف په تعقیب سي سریلانکا راووتل. په درېیم اوور کې د 10 منډو په جوړولو وروسته باران شروع شو چې تر پایه ونه درېدی. همدا لامل شو چې لوبه بې پایلې اعلان شوه او دواړو لوبډلو ته 5 نمرې ورکړل شوې. په دې سره افغانستان د نړیوال جام سوپر لیګ سیالۍ په لړ کې 14 لوبې بشپړه کړې دي چې 115 نمرې لري او په 1 مقام کې ځای لري. بلخوا سریلانکا په 10 لوبو کې 18 نمرې لري چې په دې سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لار موندنې وروستی خنډ هم لري او لار یې ورته وموندله. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.